عمر ګناهونه مې صفا کړي چې د عمر ګناهونه مې صفا کړي د ګنګا اوبه به څوک راله پیدا کړي او هغه څوک چې موږ ټول سره وران کړو هغه څوک چې موږ ټول سره وران کړو هغه څوک دی چې موږ ټول سره بخلا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ډاکټر ربستان مومند کیمرامین سید خان سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. عرفان مخلص صاحب راسه په پروګرام کې ملمه دی. ډېر مننه ربستان صاحب خو تاسو ډېر مننه او ډېر لوی معذرت کوم چې تاسو ډېر انتظار وکړو او بس موقع نه برابرې ده نن به الله برابر کړله. ربستان صاحب زما نوم خو خپل عرفان الله دی او ادبي نوم یې مخلص مومند دی. د غزني اوسېدونکی یم او تعلیمي زده کړې مې تر MS پورې کړي دي. اوس کوم چې MPhil برابر دی په فاینانس کې یعنې مالیاتو کې او شاعري تقریبا د اتم کلاس کې اتم جماعت کې چې دا وخت شاعري کوم او دا اوسه پورې لګیا یو. ستاسو شاعري کې کوم څه سیوا ده لکه مینه محبت دی انقلاب دی پیټریټیزم دی سوچ د محب الوطن وي کوم یو د صنف کې سیوا ده؟ د ډاکټر صاحب ما خو هر یو موضوع باندې لیکل کړي او هغه ټیم چې بس سره شي هغه لیکو هغه کې رومان هم شته دی کې دوران هم پکې شته دی هغه سره انقلاب هم پکې شته دی نو هر څه چې هغه ټیم کوم الهام وشي بس هغه الهام مطابق دي کنه کوو. کوم ټولنو کې برخه اخلي تاسو متواتر یا څه وخت پس؟ عربستان صاحب زه خو د مومند ادبي غونچې څه وخت لپاره ستر سکندر هم پاتې شوی وم بیا په مومند ادبي ټولنه کې تقریبا تېرو شپږو یا اوو کالو راسي هغه سره ناسه باسه کو زده کړه کوو هغې کې هغې سره په ساحو ادبي لیکونکو مرکه هغې ته تګ راته کېږي. بیا د اردو یو دغه د اجلاس دی چې هغې حلقه ارباب ذوق پېښور کې هغې کې هم زده کړه کوو وخت تر وخته شرکت پکې کوو نو دغه ټولنې دي چې کوم کې شرکت کوو. اوس زموږ د بله ډېوه ډېر زیات مینوال دی او فرمایشونه هم کوي د هغوی دپاره تاسو څه تیار کړي دي؟ ډاکټر صاحب بس یو دوه غزلې دي او ما د وړې غزلې دي. اول نومې غزل دی چې مطلب ده رانیولی مې کتاب دی وخت به اخلي رانیولی مې کتاب دی وخت به اخلي ډک د مینې هر باب دی وخت به اخلي او شعر دی چې په یو ورځ مرام ته نشي رسېدلی په یو ورځ مرام ته نشي رسېدلی دا تحریک د انقلاب دی وخت به اخلي او شعر دی چې سوال هغه دی چې قتلیږو به تر کومې سوال هغه دی چې قتلیږو به تر کومې له هماغه جواب دی وخت به اخلي او شعر دی چې ګرانه مه راځه وطن کې امن نشته ګرانه مه راځه وطن کې امن نشته ژوندون هغسې عذاب دی وخت به اخلي او مقصد دی چې جوړو به یې مخلصه چې واکمن شو جوړو به یې مخلصه چې واکمن شو کارسو موډنګ محراب دی وخت به اخلي او ډېر مننه. او بل غزل مطلب ده چې د تیارو په دیوالونو خاموشي ګرځي راګرځي د تیارو په دیوالونو خاموشي ګرځي راګرځي د رڼا په امیدونو مایوسي ګرځي راګرځي. ډېره مننه. د تیارو په دیوالونو خاموشي ګرځي راګرځي د رڼا په امیدونو مایوسي ګرځي راګرځي. او شعر ربستان صاحب چې مشران چې د وطن مو د خپل ذات نه راوځي مشران چې د وطن مو د خپل ذات نه راوځي نو عوام به خامخا بیا لیوني ګرځي راګرځي. ډېره مننه. او شعر ربستان صاحب چې د فکرونو لارې ټولې وحشتونو دي نیولي د فکرونو لارې ټولې وحشتونو دي نیولي د خیالونو قافلې مو پیزواني ګرځي راګرځي. ډېره مننه. د فکرونو لارې ټولې وحشتونو دي نیولي د خیالونو قافلې مو پیزواني ګرځي راګرځي. او شعر ربستان صاحب چې په خپل خیال کې زه مخلصه خاپیره د کوه قاف یم په خپل خیال کې زه مخلصه خاپیره د کوه قاف یم خاپیره راته تمامي سلامي ګرځي راګرځي. ډېره مننه. په خپل خیال کې زه مخلصه خاپیره د کوه قاف یم خاپیره راته تمامي سلامي ګرځي راګرځي. ډېره مننه. زه خو هم یو څو شعرونه درته یاد دي چېرته ښځې یو راته یاد که زه حافظې په زور ولګیم که منځ کې مې صحیح شو بخښنه غواړم د هغې چې عمر ګناهونه مې صفا کړي چې د عمر ګناهونه مې صفا کړي د ګنګا اوبه به څوک راله پیدا کړي او هغه څوک چې موږ ټول سره وران کړو هغه څوک چې موږ ټول سره وران کړو هغه څوک دی چې موږ ټول سره بخلا کړي. ډېره مننه. او شعر دی چې د اولس د کملمۍ نه فایده اخلي د اولس د کملمۍ نه فایده اخلي ناروا کارونه ټول ورته روا کړي. ډېره مننه. چې او مقصد ده چې یو جانان دی
چې بیخي نه خبر دی یو جانان دی چې بیخي نه خبر دی یو مخلص وبس ټول شپه جړه کړی غیر من یو جانان دی چې بیخي نه خبر دی یو مخلص وبس ټول شپه جړه کړی مخلص صاحب په دې فیلډ کې تاسو لکه کوم میدان چې موږ تاسو ټول شریک دی په دې کې تاسو استاد لرئ او جی ما خو د شاعرۍ د ټولو لومړی استاد حبیب سید همدرد صاحب و چې هغه کتابونه چاپ دی اوس احساسات په نامه باندې دویم استاد نسبه غلام حسین محب صاحب چې ډېر لوی شاعر او نقاد او محقق او ادیب دی بیا ورپسې حیران مومند صاحب چې تاسو ټول د مومند هغه پیژني چې هم ډېر ستر نقاد او شاعر او ادیب دی او دې نه چې څومره مشران شاعران دي زما چې کوم سینر ټول زه خپل استادان ګڼم هغه کې تاسو شمارم کېږي څومره چې زما جونیور هم دي چې هغه نوې خبره کوي هغه د خامخا خوښ دم دغه زده کړه کوم دا اوسنی چې کوم شاعران دي نه کم حد پورې مطمئن است او جی بالکل دي کې ډېر ښه شاعران په ګرادي سوشل میډیا په لار باندې او خاص کر کوم چې تاسو غوښنی چینل جوړ شوی دی د هڅه ډېر د فخر او ډېر د ویاړ او ډېر په درنه سره د ګورو نو ډېر ښه شاعران په ګرادي ډېر ښه لیکوالان او ډېر ښه شعرونه لیکي او دا خبره سره په ډاګه کولای شو خارې کولای شي چې د پښتو ادب مستقبل هغه په مضبوطو لاسونو کې دغه ان شاء الله ځای کیږي نو او دوا کو چې هم دغه رنګ کامیاب وسی ډېر مننه عرفان مخلص صاحب دا عرفان مخلص صاحب تاسو پروګرام وکړو زما مغه یو وړه خبره ده په خله وړه ده خو د غټه ځکه چې تاسو اهمیت ډېر زیات سی وایي ځکه چې موږ پروګرام کوو نو د دې د کامیابی دغه تاسو سره دی مهر پروګرام څنګه ووم کتو اجازه غواړم د کیمرامین سید خان سره ډاکټر ربستان مومن فی امان الله